مخکی جمعه می تاسو ته د صحابو او د چې کوم پیغمبر علیه السلام سره کوم مینه وه هغه می تاسو ته بیان کړیو او تاسو ته می د په دې آیات کریمه باندې بیان هم کړو او الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي قل ورته ووایه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کنتم تحبون الله کچری تاسو محبت کوي د الله جل جلاله سره فتبعوني زما تابع شئ يحببكم الله الله جل جلاله به تاسو سره محبت وکي سم محبت ويغفر لكم ذنوبكم الله جل جلاله به معاف کی تاسو ته گناهونه تاسو ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم الله جل جلاله بخون کې او مهربان دی نو تاسو ته مې دا خبره کړې وه چې د صحابه کرامو څومره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه سره مینه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی د خولې مبارکې لاړې صحابه کرامو هغه کته نه دي پرېښودې دومره مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره تاسو ته مې دا خبره هم کړې وه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغوی وینه ورکړه یو صحابي له ورته وی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ لا ودا بهر توي ک رسول الله مبارک د اخکر وهلو چې دای وهلو هغه ورکړه هغه ورته وی چې نبی علیہ السلام توی دا بهر وګرځو هغه وی چې دا خو د غرزولو نه ده زکه د کائنات دا ټول وینه چې را جمع کی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ساس کوي نتا نرسی نو هغه دا خو بهر د غرزولو نه ده عبدالله ابن زبیر هغه وینه را واغسته او ویس کله چې کله راغی پیغمبر علیه السلام ورته وی عبدالله ابن زبیره هغه وینه دې څه کړه کوم ځای دې کېښوده خېټې ته اشاره وکړه وی د الله رسوله صلی الله علیه وسلم هغه مې دې ځای کې دفن کړه خیټه کې مې دفن کړه تیره مې کړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته سو فرمایل ورته وی چې د چا بدن ته زما وینه لاړه په هغه باندې به اور د جهنم اثر نه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل دا د صحابو مینه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په دې کې څه احادیث څه واقعات هغه مې تاسو ته ذکر کړیو اوس چې دنو کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وفات شو دا مې هم تاسو ته ذکر کړو چې دا په صحابه کرامو باندې ډیر لوی غم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وفات شو بلال حبشی رضی الله تعالی عنه هغه د مدینه منورې نه لاړو شام ته روان شو چا ورته وی چې ته په مدینه منوره کې نه پاتې کېږي وی نه زه نور اوس په مدینه منوره کې څه کوم ما خو به دلته کې بانګ وی او دومره ښایسته اواز بلال حبشي رضی الله تعالی عنه له الله جل جلاله ورکړو چې بلال صاحب هغه به کله بانګ وی او کله به اواز خوږ کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به او فرمایل چې اوه د بلال څومره ښایسته اواز دی اواز خیستو ذکر د بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ دا غ صفت چا کړو رسول الله مبارک کړو نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفت کړی تاسو وای چې د بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ د هغه اواز به څومره خیستو چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وفات شو کړي واغسته د مدینه منورې نه او شام ته روان شو او بیا یې سوي وی ته بانګ نه وای دلته کې وی نه زه بانګ دلته څنګه وم ما چې به بانګ وی کله او کله به ما وی اشهد ان محمد رسول الله وی پیغمبر علیه السلام وی ما به په یو سترګه باندې سکول په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک مخ ته کتل وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه به په مصلی باندې ناستو وی ما بچوی اشهد ان محمد رسول الله وی زمان نظر به پر رسول الله مبارک باندې پریوته اوس وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نشتا نو زه اوس دا نشم برداشت کولی چې د دې ځای کې بانګ وم لاړ شام ته چې څنګه لاړو څه وخت بعد خوب ولیدو په خوب کې ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي رسول الله مبارک ورته وی اے بلاله ولې د مدینه منوره پرې خدا
ما سره د بے وفایي وکړه چې څنګه دا خوب ولید او سحر شخپلی بیبي ته وای چې مالا کډه راکه د سفر چې کم سامانی شاب زر کو زم مدینه منورې ته راغې مدینه منورې ته چې کله راغې خلک ورته وای بلاله دا سکارو کا چې اذان وکا هغه ورته وای د اذان د وجه نه خو ما مدینه منوره پرې خو دې دا زه اذان نشم کوله رسول الله مبارک نشتا زب څنګه اذان کوم خلک ورته مینت کوي وی بلاله شاب اذان وکا وی نشم کوله بیا چې دنو فاطمه رضی الله تعالی عنها اغي ور پسې امام حسن او امام حسین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نوسیو اغه ور پسې راولېګل او ورته وې وې مور مې وای چې مونږ ته د رسول الله مبارک د زماني اذان وکا مونږ ته هغه بانګ وایا چې څنګه ورته وې نوام خو چې بیا وې چې د رسول الله مبارک د لور او نوسی هغه وای چې اذان وکا بس چې څنګه اذان شروع کو خلق را منډ کړي او یو ماشوم د مور سره په غیږ کې هغه مور ته سوی وای بلال صاحب اذان وکړو د رسول الله مبارک زمانه خلکو ته یاد شوه چې جوړ پیغمبر علی السلام بیا راغلی دی ا ماشوم خپل مور ته وای اے مورې هغه د بلال صاحب خوراغلی دی اذان کوي د ماشوم مقصد داو چې نبی علیہ السلام جوړې په سفر باندې تللی دی وی بلال صاحب خوراغلی دی اذان کوي خو رسول الله مبارک په سوخ راځي سوخ به پیغمبر علیہ السلام راځي دومره مینه د ماشومانو د پیغمبر علیه السلام سره وه دومره مینه د ماشومانو دومره مینه خو چې څنګه بانګ شروع کو باس صحابو ته زنانو ته ماشومانو ته زړه زمانه را یاد شو ټول خلکو جمعات ته را منډې کړې خو چې بلال حبشي صاحب څنګه ووې اشهد ان محمد رسول الله چې څنګه دا ووې باس رسول الله مبارک صحیح نکو نور کله چې به اشهد ان محمد رسول الله وی نو په خپل وی چې په یو سترګه به مې قبلې ته کتل په یو سترګه به مې د رسول الله مبارک مخ ته کتل وی چې هغه مخ مې کله صحیح نکو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ څه چلو کو بے ہوش پزمکه باندې را پریوتو چې څنګه بے ہوش را پریوتو بعض علماء کرام فرمایي وای چې څنګه وای په دک ځای باندې وفات شوه دی دک ځای باندې وفات شو جدائی برداشت نه کړې شو بعض علماء کرام فرمایي چې نه بیا کله په ہوش باندې راغوي ما د ته وی چې په ما اذان مکوي زه نشم برداشت کوله بیا چې کله د مدینه منورې نه بیا لړوي بیا التکه وفات شوه دی التکه بلال حبشي رضی الله تعالی عنه هغه وفات شوه دی د دومره مینه و د صحابه د پیغمبر علیه السلام سره یو ماشوم دی هغه ماشوم یو غزال نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی چې کله غزال دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زنانه ورلراله ورته وی د الله رسول د الله پیغمبره دا ماشوم بدان سره بوزي دی به جهاد لبوزي د غیږې ماشوم هغه ښځه ورته وی چې دی به بود ما بیګا ټوله شپه جړلی دي چې تاسو د جهاد دپاره اعلان وکړه اسرا سره نو په کور کې خاون مې شهید شوی دی زیه مې شهید شوی دی په پلانۍ غزا کې رور مې شهید دی اس سیز مې نشته په کور کې ګرځېدم چې رسول الله مبارک خو جهاد لدی اس شی را سره نشته وې څه مې وکړل وې داسې کار مې وکړ چې دا ماشوم مې راړه وې ما وی چې دا به یو صحابي له ورکې او چې کله په هغې باندې په تاسو باندې په جهاد په میدان کې څوک حمله وکړي څوک غشي نو دا ماشوم به ورله مخې ته ونیسئ تاسو به بچ شئ او د ما ماشوم دی به شهید شي دومره مینه د صحابه کرامو سره د رسول الله مبارک او د پیغمبر علیه السلام سره هم مینه وه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم له الله کوم اخلاق ورکړي تاسو ته ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخلاق باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي چې کم سیرت د صحابه سره کم اخلاق
کور کې د بیبیانو سره کم اخلاق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره کم اخلاق چلولی دي داغي هم څه مثال نشتا الله جل جلاله قران کریم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق یادی وانک لعلى خلق عظیم اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا اخلاق چې دنو دا خسته دي یو دلی عائشہ بیبی نه چاته پوسکو وې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اغوی اخلاق سوی قرآن کریم ته ګورئ دا د پیغمبر علیه السلام اخلاقو دا د پیغمبر علیه السلام اخلاقو بیا صحابه کرامو ته تاسو وګورئ صحابه کرامو به خلکو ته سوي کونو مثلنا زمونږ غوندې جوړ شئ زمونږ په شانته شئ اوس نن مسلمان داسې ویلی شي چې د مونږ په شانته شئ نن چې څه کمی کوتاهي دي هغه په مونږ او تاسو کې نن موجود دي نن د پیغمبر طریقہ زما استا دا دعوه ده چې زه د پیغمبر علیه السلام سره د ما عشق ته او محبت ته او آقا صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی تر هغه وخت پورې کامل مومن مسلمان جوړېدی نشي تر څو پورې چې دی ما د خپل مور او پلار نه د خپلو بچو نه د خپلې بیبي نه د ټول مخلوق نه ما غوره ونه ګڼي ما نږدې ونه ګڼي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سړی د محبت دعوه ونه کړي دا سړی د مسلمانۍ دعوه ونه کړي هغه صحابه کړې ده هغه مینه خو د پیغمبر علیه السلام سره صحابه کړې ده خپل مالونه راوړي دي پیغمبر علیه السلام له ورکړي دي خپل بچي راوستي دي او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ورکړي دي چې دا بوزي د جهاد د پاره نو د صحابه په هغه باندې عمل کړی دی دومره قرباني صحابه کرام ورکړي دي اوس مونږ تاسو بس کو مونږ تاسو به داسې کو چې پر رسول الله مبارک باندې کم قرآن نازل دی کم د الله کتاب دی په هغې باندې مونږ تاسو عمل وکړو د هغې مونږ تاسو تلاوت وکړو او په دې تلاوت باندې که یو سړی وای نن ما ته ذهنی سکون نشتا ما ته ټینشن دی ما ته پریشانی ده سکون او اطمینان به په څه باندې ملاویږي د قرآن کریم په تلاوت باندې په ذکر و اذکار باندې قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمائی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب که بنده ته سکون ملاویږي اطمینان ملاویږي په څه باندې د الله په ذکر باندې د قرآن کریم په تلاوت باندې که یو سړی وای چې زما الله پریشانۍ ختمي کی د قرآن کریم تلاوت کوي او چې د قرآن کریم تلاوت کې تا ته به یو جدا مزه ملاویږي خوند به درته ملاویږي لذت به درته ملاویږي او الله ته به نږدې کېږي په څه باندې د نږدېکت لاره هم څه شی دی قرآن کریم دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه الله جل جلاله په خوب کې لیدلو یو کم سلزله الله جل جلاله په خوب کې لیدلو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او سوی وای ک په سلم زل باندې مې الله جل جلاله اولید په خوب کې یو تپوس پته کوم چې الله تا ته بنده په صدر نږدې کیږي چې کله په سلم زل باندې الله جل جلاله په خوب کې اولید الله جل جلاله ته وای اے الله تا ته بنده په سبا باندې در نږدې کیږي الله جل جلاله ورته وی چې څوک د قران کریم ډیر ډیر تلاوت کوي دی به ما ته ډیر را نږدې کیږي هغه ته تپوس کوي الله په خوب کې ته تپوس کوي بفهم او بغیر فهم که په معنا باندې پوهیږي او که نه پوهیږي الله جل جلاله ورته وی چې آو که په معنا باندې پوهیږي او که په معنا باندې نه پوهیږي خو چې د قران کریم تلاوت کوي نو دی به ما ته په دې را نږدې کیږي د دې مقصد دا نه دی چې یو سړی به د معنی کوشش نه کوي دی به معنا نه زده کوي نه معنا به زده کې په معنا به ځان پوهه کې او ته به په دې ځان پوهه کې چې په دې صورت کې الله معنا څه غواړي په دې صورت کې څه وایي الله چې څه وکړه په دې آیات کې الله څه وایي چې څه وکړه دا ټولې خبرې الله جل جلاله دا موږ تاسو ته په قرآن کریم کې بیان کړي دي نو د دې د زده کولو د ترجمې او په دې باندې د ځان پوهه کولو دا به کوشش کوي چې ځان په پوهه کې خو که یو سړی په معنا باندې نه پوهیږي د قرآن کریم تلاوت کوي دی به الله ته نږدې کیږي لکه اوس الف لام میم
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای زدا نوم چې الف لام میم یو حرف ته بلکې الف ځان له حرف لام ځان له حرف میم ځان له حرف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې چا یو حرف د قران کریم وی په یو حرف باندې دته لس نیکای ملاویږي چا بسم الله الرحمن الرحیم وی 190 نیکای الله جل جلاله د په عمل نامه کې لیکي چې صرف بسم الله الرحمن الرحیم وای او بیا تلاوت یې وسړی کوي اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه وای چې څوک الف لام میم وای د تدیرش نیکای په دې باندې ملاویږي اوس پیغمبر علیه السلام داول نه وی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه وای نو دومره نیکای ورته ملاویږي د دې معنی دا مقصد دا دی چې الف لام میم دا حروف مقطعات دي د دې په معنا باندې څوک پوهیږي الله او یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل علیه السلام راوړل دی صرف دا قران کریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا خو الف لام میم دا داسې حروف مقطعات دي چې د دې په معنا باندې یو الله پوهیږي یو په رسول الله مبارک پوهیږي په دې بل څوک نه پوهیږي نو د دې په معنا باندې بل څوک چې نه پوهیږي نو پیغمبر علیه السلام ځکه دا وی که په معنا باندې پوهیږي او که نه خو چې د قرآن کریم تلاوت کوي نو الله به څه چل کوي د لب په یو حرف باندې لس نیکای ورکوي لس نیکای اوس داسې یو ډله هم راوتې د هغوی وایي چې څوک د قرآن کریم په معنا نه پوهیږي نو هغه ته ثواب هم نه ملاویږي ثواب هم ورته نه ملاویږي داسې ډله هم راوتې ده نو ټول خو د قرآن کریم په معنا خو به نه پوهیږي څه دا خو عجم دی انشاءالله د زده کولو کوشش به کوو ټول زده کوو به خو که په معنا باندې نه پوهیږي او څوک درته دا وایي چې یاره تلاوت مه کو او تا ته پې ثواب نه ملاویږي دا هسې ظالمان دي د قرآن کریم تلاوت کوي او چې چا قرآن کریم شاته غورځولی دی د دې تلاوت نه کوي په دې باندې عمل نه کوي نو قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي څه فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى الله جل جلاله فرمایي ومن اعرض عن ذکری چا چې دما د ذکر نه اعراض وکړ الله څه فرمایي زما د ذکر نه اعراض وکړه د ذکر نه مراد دلته څه دی قرآن کریم ته دلته معنی دا ده د ذکر نه مراد څه شی دی قرآن کریم الله فرمایي چا چې دما د ذکر نه اعراض وکړه نو الله څه وایي ژوند د دنیا چې دی نو دا به ورله لنډ تنګ کم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله فرمای ژوند دنیا چې دنو دا به لنډ تنګ کم ونحشره یوم القیامة اعما او چې کله د قیامت په ورځ باندې راپاسی نو په دواړو سترګو باندې بړون دي دی به وایي الله زما خو په دنیا کې ډېرې ښایسته سترګې وې نن دې زړون راپاسولم الله جل جلاله به ورته وایي چې په دنیا کې تا زه هیر کړم نن ته زما نه هیرې اوس زه تاسو ته یو خبره بله کوم په الله باندې هیره نه راځي ګورې الله باندې هیره نه راځي په الله باندې ټینشن نه راځي الله له مرګ نه راځي په الله باندې بیماری نه راځي پریشانی پې نه راځي الله باندې خوب ول نه راځي پر کالی په نه راځي په الله جل جلاله باندې هیروم په الله جل جلاله نه راځي خو مقصد دا تا په دنیا کې زما قرآن باندې عمل نکو نن زستا بخلو ته اوسګار نیم نو داسې به کوی چې د قرآن کریم تلاوت او بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا غي سره مینه ساتل اوس تاسو تما وی چې قرباني خو صحابه کرام ورکړي مونږ تاسو بس کو مونږ به داسې کو چې د رسول الله مبارک لباس څنګه آغا شانت لباس به اچو د رسول الله مبارک شکل څنګه آغا شانت شکل به مونږ جوړ کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانو سره څنګه سلوکو آغا شان سلوک په مونږ تاسو وکړو او د پیغمبر علیه السلام د صحابه سره څنګه سلوکو مسلمان سره آغا شانت سلوک دا اوکا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي څومره اخلاق عاجزی په کې څومره و پر رسول الله مبارک کې یو ځل یو خزراله لیونه و مازغوی کار نکو
پیغمبر علیہ السلام ته وی د الله رسوله ما سره شي د ما سکار د تاسو ما سره ورشي. پیغمبر علیہ السلام هغه لیونی خده چې کومه و مازغوی کار نه کو رسول الله مبارک وسره روان شو. صحابه ورته وی د الله رسوله دا خو لیونی ده چې تاسو ورسره روان شوي. رسول الله مبارک ورته وی کې دیشي سکاري. پیغمبر علیہ السلام ورسره روان شو ګرځي ورسره ټوله رس صحابه وی پیغمبر علیہ السلام وګرځو ټوله رس وی چې کله مادیګر شه تر مادیګر ماښامې پیغمبر علیہ السلام وګرځو چې واپس کله راغی صحابه ته تپوس کوي وی د الله رسوله کم پله تلي وی یا خو بس پوهېده نه لیونی وی چې کم دی به ودرېده ما ته به وی چې ته دې ځای ودرېږه وی ټوله ورځ وی چې هغه به کم دی ودرېده زه به ورته هم ودرېدم چې هغه به د یو کوڅې سر کې ودرېده زه به ورته هم هلته ودرېدم. ټوله ورځ پیغمبر علیہ السلام وی په دقه طریقې را باندې تېره کړه. دا څو دا د پیغمبر علیہ السلام اخلاق او عاجزي وه پکې. یو ځل داسې وشو پیغمبر علیہ السلام ناست په جومات کې په مسجد نبوي کې ناست دی. پیغمبر علیہ السلام له چا څه خوراک راوړلی رسول الله مبارک هغه خوراک کوي. په مدینه منوره کې یو ښځه وه سرتور سر به ګرځېده او ډیره چې ده نو بدکرداره ښځه وه. خلکو به ترې نفرت کو ډیر زیات نفرت پې ترې کو چې دا خو ډیره بدکرداره ده او دا خو ډیره بدچلنده ده. سرتور سر ګرځي پرده پکې نشته حیا پکې نشته دکه شانتې ګرځي. پیغمبر علیہ السلام ناست دی په مسجد نبوي کې لږ اوچت ناست دی. رسول الله مبارک د لارې نه ښکاري پیغمبر علیہ السلام لګیا د خوراک کوي څه خوري. نو دې ښځې چې پې څنګه نظر پرېوته دا بدکرداره ښځه چې ده دا پیغمبر علیہ السلام له آواز ورکوي د الله رسوله د الله پیغمبره ته دا خوراک کې مال هم پکې راکه کنه. پیغمبر علیہ السلام ورته وایي ښه وی زه به درځم. نو راله نو پیغمبر علیہ السلام سره مخې ته دقه شانتې سرتور سر کېناسته. ورته وایي پیغمبر علیہ السلام ورته وایي صحابه نیغ نیغ ګوري هغوی غوسه دي چې ته دومره بدکرداره بدچلنده ښځه سرتور سر پیغمبر علیہ السلام خو د دې نه منع فرمایي او ته رالې د پیغمبر علیہ السلام مخې ته داسې بې پردې حالت کې کېناستې. صحابه غوسه دي. هغه ورته څه وایي هغه ورته وایي د الله رسوله وی خوره که نه روټی. نبی علیہ السلام چې څه خوړل وي ورته وی اوخوره که نه وی نه داسې نه خورم وی ته به راله راکې نو هله به خورم. پیغمبر علیہ السلام ته وایي پیغمبر علیہ السلام چې راواغسته چې هر څه د خوراک ورته وی داسې هم نه تا چې په خوله کې کم څه چوپلي دي او کم د خوړلي دي دا به د خولې نه راوباسې او ماله به یې خوله کې راکې. صحابه ورته نیغ نیغ ګوري پیغمبر علیہ السلام څه چلو کو هغه خوراک چې څنګه راواغسته دې ته وی خوله کولاو که چې خوله کې ورله هغه نوړی کېښوده هغه زنانه چې خولې ته هغه نوړی څنګه لاړه بس د هغه ځای نه منډې کړې او سر یې پټ کړ کور ته وننوته. صحابه فرمایي چې بیا مونږ زمانې تېرې کړې د هغه ښځې سر قدرې چا نه ولیدلې. ولې د چا خېټې ته د رسول الله مبارک لاړې مبارکې لړې شي نو بیا به څنګه هغې کې بې پردګیري راشي څنګه به پکې راشي چې څنګه هغه لاړې خولې ته لاړې د رسول الله مبارک بس په منډو باندې شوه کور ته لاړه او سر بالکل پټ کو. صحابه وی بیا د هغې پلیس کې قدرې هم چا نه ده لیدلې. دا د پیغمبر علیہ السلام لوی شان دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی اخلاق. تاسو ته مې دا خبره کړې وه یو سړی راغی یو کس هغه پیغمبر علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم زه مسلمانېږم خو ماله به د زنا اجازت راکې. چې څنګه دا وی صحابه په دې باندې ډېر غوسه شو چې دا وګوره د پیغمبر علیہ السلام سره ناست دی او د زنا اجازت غواړي. پیغمبر علیہ السلام ورته وی صحابه غوسه شو په دې باندې. پیغمبر علیہ السلام وی صبر وکئ ما ته رانږدې کئ چې څنګه رانږدې کړ وی د الله رسوله زه مسلمانېږم زه ایمان راړم زه به مسلمان شم خو ما ته به د زنا اجازت راکې.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته څه فرمایي وایي ټیک ته زما خبرې ته غوږ کېږده وی اتحبه لامک ته دا خوښې چې ستا مور سره څوک زنا وکړي وی نه د الله رسوله زه دا بلکل نه خوښوم وی اتحبه لبنتک ته دا خوښې چې ستا لور سره څوک زنا وکړي وی نه د الله رسوله وی اتحبه لاختک ته دا خوښې چې ستا ورورې سره داسې یو په نمبر ورته وي نو دی ورته وایي چې نه دا زه نه خوښوم نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ته چا سره زنا کې دا بد عمل کې دا به هم د چا خوري د چا برویرۍ د چا بلوري د چا بموري ته به هغې سره وي ته دا خوښې وی نه د الله رسوله دا پیغمبر علیه السلام له الله علم ورکړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دعا وکړه سی وی اللهم طهر قلبي اے الله د دې اللهم طهر یا الله د دې صحابي چې دنو زړه پاک کې او الله د شرمګاه حفاظت وکړي هغه صحابي چې به وایي کله په لاره باندې ته نو په ژوند کې هغه سترګې نه دي اوچتې کړي بیا سترګې نه دي اوچتې کړي او هغه وایي چې نور خلاصه کې خپلې بیبي ته کم ضرورت زما پیښ شوی دومره چې دنو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سینه ولا لاس کې خود دومره د هغې اثر دومره اثر مونږ او تاسو به نن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی اخلاق هغه په ځان کې راول او تاسو بیا وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی څنګه مینه کړې ده د صحابو سره یو صحابي دی سعد نومې دی د سعد په نوم باندې ډېر صحابه دي د سعد په نوم باندې خو دته به یې څه وي سعد اسود سعد اسود اسود څه ته وایي تور ته وایي دی داسې و چې د ده په مخ باندې دانې وي په دې لاسونو باندې دانې وي پوزه یې غټه وه شونډې غټې وي تاسو که څوک حج له تلي یا بهر پاتې شوي داسې خلک هلته کې اوس هم شته دا غټې غټې شونډې او غټه پوزه تک تور داسې دانې داسې خلک اوس هم هلته شته دې د رنګ نه دکه شانتې و دې راغی پیغمبر علیه السلام سره یو ځلې کېناسته مسلمان دی صحابي دی پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو نه یو تپوس کوم پیغمبر علیه السلام ورته وایي وکړه تپوس وی د الله پیغمبره زه چې چا سره کینم خلک زما نه کرکه کوي زه ډېر بدرنګ یم خلک ما نه کرکه کوي وی د الله پیغمبره زه چې کوم لوښي کې روټۍ وخورم په هغې لوښي کې بیا څوک روټۍ نه خوري وی د الله پیغمبره زه چې لوښي باندې اوبه وڅکم په هغه لوښي څوک اوبه نه څکي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې د الله پیغمبره ما سره غم دا دی چې د قیامت په ورځ باندې جنت کې به ما هورې ځان ته پرېږدي که نه هلته به هم رانه کرکه کوي هورې دلته خو خلک ما نه کرکه کوي هلته به هم رانه کوي بیا ورته څه وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي جنت په مې ځان ته پرېږدي وی هسې نه چې جنت وایي چې دا بدرنګ لرې کوي مانه جنت په مې پرېږدي دلته مې خلک نه پرېږدي بیا ورته څه وایي د الله پیغمبره ما به د جنت هورې جنت او الله به مې ځان ته نږدې کي دا ټولې خبرې پیغمبر علیه السلام ته وکړې او د الله پیغمبره وی که زه نکاح کوم ماله به څوک لور خور راکړي نو پیغمبر علیه السلام ډېر هوښیار و وی سعد خیر وی داسې معلومیږي چې نکاح ته دې هم زړه کېږي جوړې وی دا ټولې خبرې دې وکړې وی نکاح ته دې هم زړه کېږي هغه له خو الله ډېر علم ورکړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ده پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله پیغمبره ما سره څوک خبرې نه کوي ما سره څوک لاس نه میلاوي نو ماله به څوک لور خور سره کي پیغمبر علیه السلام ورته وایي سعده واوره ګورې که چرې ایمان دې راړو ایمان خو دې راوړی دی په قرآن باندې عمل دې وکړه زما طریقې دې په ځان کې راوستې جنت په دې هم پرېږدي الله به دې هم ځان ته نږدې کوي الله سره ملاقات هم د جنت حورم دا ارسه به درته ملاویږي که چرې ایمان او زما طریقې او سړي کې نه نو بیا هېڅ نه ملاویږي وی ښه نکاح ته دې هم زړه کېږي وی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ماله به وی څوک لور خور څه راکړي ده ووی هغه وخت کې به اسانه خبره دا وه اسانه خبره به دا وه چې چا به نکاح لور به یې پیغله شوه د چا زوی به زلمی شو هغوی به څه چل وکړو
رابل پیغمبر علیہ السلام ته به وی د الله رسوله د الله پیغمبره زما لور پیغله شوې ده بل صحابي به ورته وی زما زوی زلمی دی پیغمبر علیہ السلام به څه وکړل بس نکاح به ورله وتړله د ټولو نه اسان کار د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې نکاح کولو اوس په نن زمانه کې د ټولو نه ګران کار چې دی نو هغه نکاح کول دي وای ولې زلمی هلکان پیغلې جنکۍ په کورونو کې ناستې دي د نکاح په تمه باندې ولې هغه رسم و رواج دومره راغی چې لور و دی مثال په طور باندې نو کالې به ورله کې سامان ولې چې تا سره له 7 لکه روپۍ هغه رسم و رواج دومره رامخکې شو زوی له چې واده کې بیا چې دی نو په هغې کې دومره به یاره په مجلس باندې لګي او دومره به په دې باندې لګي او دومره به په خوراک او سکاک باندې لګي او دومره نو هغه ځوانان دقسې ګرځي دومره وله کالې په کار دی نو دا ټول سیزونه نو نکاح په نن دور کې د ټولو نه ګران کار دی او د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې نکاح د ټولو نه آسان کارو پیغمبر علیہ السلام له یو صحابي راغلی و عمرو بن وهب دا یو صحابي و د پیغمبر علیہ السلام ته یو سورت مخکې ویلي وی د الله رسول زما لور پیغله شوې ده که ښه رشته راځي پې نو چې دا لور وله ورکړو نو ده چې څنګه پیغمبر علیہ السلام ته ووی پیغمبر علیہ السلام ورته وی نکاح کې دغه تور صحابي چې کوم وی آو وی ماله به څوک رانه کي وی د دله پروګرام کوم وی ورشه پیغمبر علیہ السلام ولیږه عمرو بن وهب وی تپوس په اوکې پلانی ځای کې او ورته به ووایي چې ستا لور پیغله ده تا پیغمبر علیہ السلام ته څه ویلي وو زه هغې له رالیږلیم چې دی څنګه لاړ په تپوس باندې تخپې یبلې خپې سر تور سر یو لنګ صرف داسې ځان نه تاو کړی دی کمیس نشته دکه شانتی دی او عمرو بن وهب چې هغه مالدار سړی دی دی وله ولیږه یو عجز هم دی او یو چې دی نو شکل و صورت نه هم ښایسته نه دی چې څنګه لاړ ورې وډبو وی ته عمرو بن وهب وی آو وی تا وی رسول الله مبارک ته څه ویلي وی آو ویلي مې وی ښه وایه وی زه هغې له رالیږلم وی ته چې څنګه یې وکتل بس وی ته چا رالیږلی وی زه رسول الله مبارک وی ښه دی ته وی راشه پیغمبر علیہ السلام یو سړی رالیږلی دی خو تک تور دی غټې غټې شونډې دي او بالکل خپې یبلې خپې دی سرتور سر دی یو څادر یې ځان نه تاو کړی دی وی څه له راغلی دی وی ستا د لور د رشتې دپاره ورته وی ښه وی چې پیغمبر علیہ السلام رالیږلی دی بس ټیک دی وی نه که نه ته ورته دې چاودي کې لږ وګوره د دروازې یا د دیوال دې چاودي کې لږې خو صحیح که که نه لږې خو وګوره که نه نو چې دی ورته څنګه وکتل نو باس مورې څه وایي د ما لور به د سره ژوند څنګه تېروي د ما لور د سره ژوند نشي تېرولی داسې وکه ورته ووایه چې رسول الله مبارک رالیږلی خو د ما لور خو د مالدار کور ده او دا خو دقسې ده او دی عجز هم دی او شکل نه هم ښکلی نه دی د ما لور به د سره څنګه وخت تېروي وی نه پیغمبر علیہ السلام ته وایه چې ستا خبره په سر سترګو باندې قبوله ده خو زما لور به ورسره وخت تېر نه کړي جنای وی څه چل دی پوه شوه وی دقسې چل دی وی تا وله نه ورکو هغې ورته ووی وی ولې مې نه ورکو وی شکل نه ډېر بدرنګ دی وی هر څه چې رسول الله مبارک زما دپاره رالیږلی دی بس دکه خاوند زما دپاره ټیک دی دکه خاوند اوس په نن دور کې اوسنی جنکۍ به څه وایي یاره ګیرې واله له مې مه ورکو نه دا ګیرې واله چېرته کوم دا نه کوم داسې شوي و د مونږ استاز خبره کوله یو جنۍ وه هغې یو حافظ قرآن او ښه په شریعت برابر ګیرې وه چې دا یې وله ورکړه وي ده به دې شیخ کوړي ته واده کېږم دی د ګیرې سپکاوی وکړو وی زه دته نه ودېږم بس وی ډېره ښه رشته ماته شوه هغه هلک له الله بل ځای کې رشته ښایسته ورکړه او الله ورله عالمه ښځه ورکړه په کور کې مدرسه به چلوله او دا جینۍ چې ده نو یو بیګیرې ته یو مالدار سړي ته واده شوه خاوند یې مړ شو او بچی دکه شانته چې دنو پاتې شو هغه په بازارونو کې خوشي ګرځیدل او دا ورپسې سرتور سر ګرځیدا استاد محترم وی ما خبره ورته وکړه چې دې د ګیرې بې عزتي کړې ده دې د ګیرې بې عزتي کړې ده دې د حافظ قرآن بې عزتي کړې ده نن د دې چې دنو دا انجام د چې نن په لارو کې سرتور سر دې بچو پسې ګرځي بچیلو پرانو د دې به بې حرمتي دا نه کې هغه جینۍ څه وایي هغه ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کومه رشته د ما دپاره خوښه کړې ده
بس دا ډیره بهتره ده. دی ور لور ورته ووایي چې بس ته خوشحاله یې، مونږ څه کوو چې ته رضا یې، نو د مونږ څه کار دی، ته به ورسره ژوند تېرې. راغې صحابي ته وایي، پلار یې ورته وایي کار دی وشه. راغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له راغې، چې راغې ورله سعد ورته وایي د الله پیغمبر وایي کار وشو، کار وی برابر شو. وی ښه، وی داسې وکړه چې وی ځان له څه برابر کوي، ما سره څه دي، وی ځان له ښځې دپاره مهر برابر کوي. د الله پیغمبره مهر څه ته وایي؟ وی واده کې او مهر نه پیژنې، واده کې او مهر نه پیژنې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي. اوس هم ګورې نن سبا خلک د مهر په معنی باندې نه پوهېږي. ولیکئ جی، ولیکئ یو 10 لکه، ولیکئ یو 100 لکه. زه په دې به درته انشاءالله بیا چېرته بیان وکړم، دا واقعه رانه نیمګړې پاتې کېږي. اوس هم په دې په خلک نه پوهېږي، صرف ولیکئ. نو تاسو ته مې پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې داسې کار وکړه چې ته نکاح کې واده کې او مهر نه پیژنې. وي د الله رسوله دا یو څادر دی را سره، نو که دا هغې له ورکوم نو نه به زما شي، او نه به که په منځ ځینې موم نو نه پکې هغه پټېږي او نه پکې زه پټېږم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ووایي وربشي. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه له 200 دینار ورته ووایه، زما ورته ووایه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې 200 دینار دې درکړي. وی ښه، هغه ته یې ووایي، هغه وله ورکړل. وی عبدالرحمن ابن عوف له ورشه، هغه له لړ 200 درهمه ورله هغه ورکړل. بیا د هغې نه پس وی عثمان غني له ورشه، هغه له لړ وی رسول الله مبارک را لېږلی 200 درهمه وله هغه ورکړل. وی اوس راته دا ووایه کور دې شته؟ وی نه کور مې هم نشته د الله پیغمبره. رسول الله مبارک یو صحابي ته وایي راشه چې څنګه راغی، وی ستا څو کوره دي؟ وی 2. وی یو دله ورکوي. ور مې که د الله پیغمبره، صحابه داسې وو، ور مې کوله کور وی. بس وی کار دې وشو، یو کار برابر شو. 200 درهمه هغې وله د صادر پلیس کې سره وتړل. پیغمبر علیه السلام وی دا د ښځې مهر شو، او دا 400 درهمه به واخلې، نو په دې کپړې او ښځې له سامان ارڅه دا به ځان له برابر کړي. دی چې څنګه بازار ته ووته 200 درهمه یې ځان له پلیس کې سره پیغمبر علیه السلام تړلي دي، او 400 یې جیب کې چولي دي. لاړ بازار ته، چې څنګه لاړ په بازار کې یو کس دا ډمامه غږی، مخکې به دا غږېدې. هغه وایي دا اواز یې وکوي، پیغمبر علیه السلام او صحابه پلانی علاقې ته د جهاد دپاره لړل. د یو دل دا اواز واورېده، غږ یې ونه کړ. په دویم دل باندې چې دا اواز څنګه واورېده، وی پیغمبر علیه السلام او صحابه د جهاد دپاره روان دي، پلانی علاقې ته لړل. دې څه وایي، دې میلې ته لړ، ځان له په څه پیسو باندې اس واغسته، ځان له توره واغسته، ډالې واغسته. وی پیغمبر علیه السلام به د تورو په شړکاري کې او صحابه به د تورو شړنګار کې، او د به دلته ښځې سره بلکل نه وې ده. اسې ځان له واغسته، تورې واغسته، نقاب او ډال ارسې ځان له واغسته، لاړ د جهاد میدان ته. خو چې لاړ په اس باندې سور دی، داسې جهاد کوي چې ډیر کافران دوزخ ته ورسول. په دې کې یو صحابي راغی، پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله رسوله یو سړی دی چېرته نوی مسلمان شوی دی، مونږ یې پیژنو نه هېڅوک، او بله کافران جهنم ته ورسول. لیک یاد دی او ډیر تیز دی، او الله ولا ډیر طاقت ورکړی دی. وی ورشئ وګورئ شکل یې څنګه دی. وی جی مخې په نقاب کې پټ دی. پیغمبر علیه السلام ورته وکتل، دا لاس ښکاره شت، نو لاس تورو په یو دغه باندې کافر باندې حمله کوله، لاس تورو دانې وې پې. پیغمبر علیه السلام وایي زه ګمان کوم چې دا سعد دی، زما ګمان دا دی چې دا سعد دی. یو صحابي ولیږه، ورته وی لاړ شه، وی ورته ووایه چې پیغمبر علیه السلام وی زما به ورته ووایه چې ته سعد دی، چې څنګه لاړ دی په جهاد په میدان کې دی. وی ورته وی هغه صحابي ورته وی پیغمبر علیه السلام را ولیږلم، هغه وی چې ته سعد دی، اشاره یې وکړه، وی او زه سعد یم، سر یې وخوځو. پیغمبر علیه السلام ته وی رسول الله مبارک وی چې دا هغه واده هغه پیسې هر څه پرېښودي دي او جهاد له راغلی دی، هر شی پرېښودی دی راغلی دی. دا خبرې دی کولی دي کې یو ظالم یو کافر په حمله وکړه، اسې وله ووه په منځ باندې 2 دړې کړو، بیا دی وو لا ژوندی دی. پیغمبر علیه السلام هر څه په ځای باندې پرېښودل او منډې کړې ورله. چې څنګه وله منډې کړې، رسول الله مبارک را اوچت کړ، دغه سعد اسود رضی الله تعالی عنه په غیږ کې کېښوده. او تاسو ته یو خبره زه کوم،
الله ورله څومره مقام ورکه پیغمبر علیه السلام خپل صادر را اخلي او وینې ته صفا کوي وینې ته صفا کوي دومره شان ولا الله ورکه صادر را اخلي رسول الله مبارک په خپل صادر باندې ورله وینې صفا کوي او یاد ساتئ صحابو ډیره مینه د پیغمبر علیه السلام سره کړې ده خو د یو صحابي ساد رسول الله مبارک په غیږ کې نه دی ختلی سیوا د دې د صحابي نه وی ته خو وا چې ما نه خلک کرکه کوي خو ځای به دله کم در کوم سا به دې په کومه غیږه کې وځي سا به دې په هغه غیږه کې وځي چې په کائنات کې د هغې نه بله بهترینه غیږه نشته په ټول کائنات کې په ټول مخلوقات کې سا به دې په داسې ځای کې وباسم سیوا د دغې صحابي نه د نورو صحابو سا د پیغمبر علیه السلام په غیږ کې نه دوتې د پیغمبر علیه السلام ته بیا وایي په غیږ کې نیولی دی ورته وایي د الله رسوله جنت په میزان ته پرېږدي بیا ورته وایي پیغمبر علیه السلام ته بیا وایي چې د جنت حورې به میزان ته پرېږدي په زنکدن کې اوس لګېدلی دی پیغمبر علیه السلام ورته وایي واوره سعده زما د قسم په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما سا ده قسم په الله چې تاله به الله جنت الفردوس درکوي پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې څنګه دا خبره وکړه صحابي وفات شو د رسول الله مبارک په غیږه کې پیغمبر علیه السلام په جړا شو وی جړل ډیر زیات وجړل او چې یو درنګ تیر شو پیغمبر علیه السلام وخندل وی خندل صحابه ته نه تپوس کوي بیا بل ټیم کې وی د الله رسوله اول دې وجړل او بیا د خندا مو کنه و تاسو وخندل وی دا جړل ولی دا خندل بیا ولی یو درنګ پس وی جړل په دې باندې چې په صحابي باندې ډیر خپه شوم نو په دې مې وجړل او وی خندل په دې باندې چې د جنت یو ښایسته حوره هغې د زما د کوثر نه اوبه را ډکې کړې وې او هغې راړېدلې په وخت د زنکدن کې هغه اوبه ورکولې هغه ښایسته حورې زما د کوثر اوبه نو وی چې ما وکتل هغه حورې ته پیغمبر علیه السلام وی دومره ښایسته وې چې ده ته وشرمېدم زه ته وشرمېدم ما له حیا راله او وی خاندل په دې باندې وی ما وی چې ما ورته قسم وخوړه د ما قسم الله رښتیا کړه په دنیا کې ما ته وخوړه دا د صحابو د پیغمبر علیه السلام سره مینه نن چې د پیغمبر علیه السلام طریقې په ځان کې راولې انشاءالله په زنکدن کې به بیا راځي او تا ته به کوثر هغه اوبه چې کومې دي ښایسته هغه به تاله په وخت د زنکدن کې نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو د رسول الله مبارک د عشق دعوی کوو موږ خپل لباس ته وګورو خپل بدن ته وګورو خپل شکل و صورت ته وګورو خپلو معاملاتو ته وګورو مسلمان سره به څنګه ژوند تیرې هغې ته موږ وګورو نو دغه ساعت ته وګوره چې په وخت د زنکدن کې حوره وله ښایسته حوره د کوثر اوبه د ما د حوض اوبه وله پیغمبر علیه السلام وی هغه را اخلي دومره ښایسته و رسول الله مبارک له حیا ورله نو وی خاندل د شکل نه تور الله ته چې دی نو الله جل جلاله څه فرمایي چې الله چې دی نو ته نه ګوري الله ستاسو زړونو ته ستاسو رنګونو ته ستاسو شکلونو ته الله نه ګوري الله ستاسو اعمالو ته ګوري الله ستاسو اعمالو ته ګوري او بل دا په رنګ سړی نه سړی کېږي سړی هغه چې خوی د سړو وي چې د کې ایمانی اوس ډېر ښایسته دي خو چې خنزیر قادیانی نو د رنګ نه ډېر ښایسته یي که نه او چې خنزیر د پیغمبر علیه السلام په شان کې خبرې کوي او قادیانی او تاسو بل طرف ته وګورئ دغه صحابي ته د رنګ تور خو د نبی علیه السلام عشق په کې څومره لویه درجې وه د الله په نیز باندې الله دې موږ او تاسو د عمل توفیق راکړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الہ العالمین زمونږ د ټولو صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وفرمایي د پیغمبر علیه السلام په سنتو د عمل توفیق راکړي الله د صحابه کرامو په نقش و قدم موږ ټول روان کړي الله پیغمبر علیه السلام امت دپاره کومې د خیر دعاګانې غوښتې دي الله په هغې کې زمونږ مکمل حصه وفرمایي کوم د شر او فتنې نه پناه غوښتې ده الله هغه شر او فتنې نه موږ ټول محفوظ وساتي الله د بیمارو پریشانو نه موږ ټول محفوظ وساتي دعا وکړئ الله باران د رحمت په قدر د حاجت وورئ الله باران د رحمت په قدر د حاجت د اوبو باران یا الله په مونږ باندې وورئ دعا وکړئ څومره بیماران دي
کورونو کې اسپیټالونو کې الله ټولو ته صحت کامله ورکړي الله مردگانو ته مغفرت نصیب کړي کوم ته الله مغفرت نصیب شوی دی الله درجات عالیه ورته نصیب کړي یا الله دې ملګرو له ټولو له جزای خیر ورکړي زمونږ میندې خیندې په کورونو کې مسافرونه کوم ځای کې زمونږ د اواز اوري الله ټولو له جزای خیر ورکړي الله د ټولو حفاظت فرمایي الله مونږ ټول د ناکاره بیمارونه پریشانونه مصیبتونو نه تکلیفونو نه یا الله په امن کې الله مونږ ټول ساتي یا الله د چا چې څه قسم شرعي مقاصد دي حاجات دي ضروريات دي الله هغه له د غیبي خزانو برابر کې یا الله د مشرانو په عمرونو کې برکات کې خدای کې ځوانانو نه د دین کار په اخلاص باندې واغستل کې الہ العالمین زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کې د رسول الله مبارک عشق او محبت الله په مونږ ټولو کې یا الله پیدا کې یا الله د دې ملګرو د ناس خپل دربار کې قبول او منظور کې الله مونږ ټولو ته په وخت د ځنکدن کې په صدق دل سره دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله